نه بولي چې دوی ووایي چې همدا د امارت خواخوږي دي او همدا د وطن خدمتګاران دي. نه، هغوی لکه اوبه داسې یو مثال لري. هغوی چې هر لوښي ته واچوي د همغې لوښي شکل ځان ته اختیاروي. یعنې که چېرته امارت نه وي ډېر زر به هغه خلک تاسو ووینئ چې هغوی به په مخ یو تارګي هم ونه لري. اوس یې فعلا په همدغې چوکاټ کې ځانونه داخل کړي او په همغې سیستم او د حد نه وتلی زیات ده. نو کله کله موږ دا بعضې د بعضې اقدامونه سړی ځوروي واقعا. یعنې ټولو ته په یوه سترګه کتل یا ټول په یو نظر لیدل چې څوک د هېواد ته د خدمت هوډ ولري او څوک صادقانه وغواړي کار وکړي او څوک صادق دي د ملک ته. دا خلک او هغه خلک چې زر نقابونه لري او یو اخلي بل لرې کوي یو اخلي بل لرې کوي، نو دغه د ما په نظر دا به انصاف نه وي او نه د انصاف نه به لرې خبره وي. او بله خبره دا کوم چې د امنیتي ارګانونو خدمات واقعا د ستاینې وړ دي. هغوی زحمتکشه خلک دي، زحمت وباسي. نو په دې شپه کې باور وکړئ زه چې کله دفتر نه راځم راوځم چک پوینټونو کې ولاړ وي ډېر، یعنې همدې یخې هوا ته کله کله زه خو موټر ورته ګوښه کړم د موټر بخارۍ، ځکه هغه ګرمې وي، ورته وایم چې ته راشه لاسونه دې ګرم کړه، نو بیا باد له هغې نه ورنه حرکت کوم. نو د سړي زړه سوځي، په دې ځوانانو د موږ زړه سوځي، په دې وطن د موږ زړه سوځي. یعنې خدای شاهد ده چې زړه مو دردېږي کله چې کوم مظلوم څوک ګورو، په هغوی مو واقعا زړه سوځي. صرف غوښتنه مې د امارت د رهبرۍ نه دا ده چې ټولو ته په یوه سترګه یا یوه نظر کتل دا به انصاف نه وي. یعنې شته داسې خلک شته چې واقعا غواړي هېواد ته خدمت وکړي، هېواد ته ژمن خلک دي او په وطن او خلکو په دې مظلوم ملت یې زړه سوځي. مننه، له وخت نه مو الله مو خوشحاله لره. ډېره مهرباني محمد صاحب. مولوي صاحب محترم، ډېره مننه. مولوي صاحب محترم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مولوي صاحب خبرې مې اورئ؟ اورو خالد صاحب اورو. مولوي صاحب ډېرې بخښنې سره زه دغه د لاندې سپیس کې شاه خالد وطنیار دغه دا هم ډېر مبارز هغه ده. زه نن خپل زما کوم وخت چې د هغې ورور ته راپورته کوي د ما دپاره ډېر مبارز مسلمان خو خدای ترس ته مظلوم دوسته انسان ده. شاه خالد ورور ده، د ښکته سپیس کې ده. ما زه کته کېږم وځم، تاسو ته بریا غواړم، ښکلی سپیس درته غواړم. مننه. زه نن خبرې نه کوم، خپل هغه دا ورور راپورته کوي، دا ډېر مبارز ځوان ده. مننه. ډېره مننه خالد صاحب او دغه بل ورور چې خبرې وکړلې، واقعا ډېرې ښایسته خبرې وکړلې. په هیڅ چا انشاءالله دلته هغه خلک چې مثلا تیر نظام کې هم وو مسلکي خلک وو او واقعا دغه وطن لپاره کار کوي، اوس هم کوي، په هغوی کې مشکل هم نشته. د داسې کسي خو هغه پیلوټان چې اوس دي هغه ټول په تیر نظام کې هم وو او اوس هم شته. دلته مشکل اصلا په همدغه نورو خلکو کې ده چې په سر پګړۍ هم لري او ګیر هم لري، یا ځینې ډېر کم داسې خلک دي چې هغوی تازه د 2021 کال